تنقیدي صاحب داسې ده چې پښتو ته خو مونږ ډېر لیټ راغلي یو. جی جی د دې نه مخکې زه د ساینس سټوډنټ وم، ما په زوالوجي کې بي اس هم کړی. صحیح هر یوسفزی چې دی د یو نقاد ترڅنګ چې دی هغه د هغه افسانې راښکاره شوې چې هغه په کتابي شکل کې نه وي، مختلفو مجلو کې چاپ شوې. د مشال ټي وي د خپرونې ژوند او هلې ځلې په دغه خپرونه کې راسره نن زلمی شاعر محقق نجیب زیری یو ډېر ښه ملګری د ادب دپاره ډېرې منډې تړلې کړي دي، اوس هم کوي لګیا دی. د پښتو ژبې دپاره د نجیب زیری ډېر خدمات دي، نور د علم الله ژوند ورکړي چې وکړي. د هغې سره سره یو ښه شاعر دی او یو ښه سیاسي کارکون هم دی. تاسو ته په خپله خپرونه ژوند او هلې ځلې کې هرکلی وایو. ساګر تنقیدي صاحب ستاسو مننه، ستاسو د دې یوټیوب چینل مننه چې مونږ ته د خبرو کولو موقع راکړه. ډېره مننه جی. دا راته ووایئ چې تاسو چې د ایم فل کومه مقاله کړې وه، ایم فل چې تاسو کړی هغه تاسو په څه موضوع باندې کړی؟ تنقیدي صاحب داسې ده چې پښتو ته خو مونږ ډېر لیټ راغلي یو. جی جی د دې نه مخکې زه د ساینس سټوډنټ وم، ما په زوالوجي کې بي اس هم کړی. صحیح. بیا د پښتو سره زمونږ مینه او دغه جذبه او ولوله چې وه هغه ډېره زیاته وه. نو پښتو کې ماسټر وشو، بیا د ایم فل مرحله چې راغله نو مختلف موضوعات چې کوم دی هغه مخې ته راتلل او څه خلکو مشورې راکولې، څه ما کتل. خو ما چې کوم ضرورت محسوس کړو نو هغه دا و چې د سواد په دې ادب کې یا خصوصا په پښتو ادب کې په نثري ادب کې یو داسې شخصیت ساحر یوسفزی جی مونږ به په دغه کې د ماسټر په کورس کې به دغه کتاب وی چې ادب څه دی. جی جی خو چې بیا به مونږ لږ تپوس وکړو نو د ساحر یوسفزي د ژوند په هکله یا د هغه د نورو لیکنو په هکله هېڅ معلومات چې هغه به مونږ ته نه و. دا یو ضرورت مونږ محسوسو. نو ما داسې وکړو چې ما د ساحر یوسفزي په ژوند او د هغه چې کوم علمي خدمات جی جی په هغې باندې کار وکړو. نو ساحر یوسفزی چې دی د یو نقاد ترڅنګ چې دی هغه د هغه افسانې راښکاره شوې چې هغه په کتابي شکل کې نه وي، مختلفو مجلو کې چاپ شوې، په ولس کې او قند کې او یو څه کې بل څه کې. بیا د دې ترڅنګ هغه چې کوم دی یو ډېر ښه ډرامه نګار و، د هغه ډرامې مطلب رامخې ته شوې. د دې ترڅنګ هغه په مختلفو حوالو باندې بلکې په تاریخ کې هم هغه کار کړی دی. صحیح. نو دغه ټوټل خدمات د هغه مونږ راجمع کړل او په دې باندې ما د خپل د ایم فل مقالې چې هغه بشپړه کړه. ډېر ښه. د ساحر یوسفزي باندې تاسو چې کوم د ایم فل کړی دی په هغه باندې چې مقاله لیکلو، د دوی تعلق د کوم ځای سره او په کوم وخت کې تېر شوی دی؟ اصل کې ساحر یوسفزی چې دی خو بنیادي طور په سوات کې یو کلی دی فرحت آباد ورته وایي، مخکې به ورته بېدستو وي. او د هغه ځای سره د دوی تعلق و. د دوی والد محترم چې زما خیال حبیب الله خان د هغه نوم و، د ساحر یوسفزي خپل نوم چې و سردار حبیب الرحمن. او دوی چې و دوی په 1945 کې پیدا شوي. بنیادي تعلیم چونکې د دوی پلار چې و هغه هلته په دغه کې کم د هندوستان یو ښار چې دی اګرا، هلته هغه د یوې مدرسې ناظم و. صحیح. نو دوی به د هغه سره پاتې کېدل. د 1940 خواوشا پورې دوی تعلیم هلته په هندوستان کې حاصل کړی. بیا چې دلته راغلو دوی نو بیا نور تعلیم دوی د پنجاب یونیورسټۍ نه او بیا د پېښور یونیورسټۍ نه بیا اولنی ملازمت چې هغه د والي سوات سره په ریاست کې دی مطلب ملازم و. ځینې دغه کې راځي چې دی د هغه سره پرسنل اسسټنټ و. بیا چونکې د فیلډ چې و دی د لټریچر سره و. نو دی وایي چې یاره ځینې موقعو کې به داسې راغلو چې لکه والي صاحب خو به آن د سپاټ فیصلې کولې، لکه یو خبره دا مشهوره وه چې د قصاص چې کومه قصه به وه نو هغه به لکه سړی به ولګېدو په ټوپک باندې، نو هغه سړي ته د یوې ګولۍ اجازت و. بیا که هغه سړی مړ شو ښه که مړ نه شو نو د بلې ګولۍ اجازت ورته نه و. نو ما داسې خبرې چې دا زما ذهن چونکې ادبي و په دې خلکو خفه کېدم نو ما والي صاحب ته وویل چې ما تعلیم طرف ته بوزه. نو په هغه وخت کې په جهانزیب کالج کې په 1954 کې د پښتو لیکچرر په تور د بھرتی شوی. بیا په دغه زمانه کې
په جانزیب کالج کې ډېر لوی لوی استادان چې هغه موجود وو لکه افضل خان لالا چې دی د پولیټیکل ساينس دغه پروفیسور وو سحر صاحب د پښتو پروفیسور وو قاضي حسین احمد صاحب چې د جماعت اسلامي دغه هغه د هسټري پروفیسور وو نو دغه خلکو په وخت کې داسې دوی وخت تیر کړی دی بیا سهار یوسفزی د ریاست نه جبري تور چې دی ویستی شوی دی لکه د جبري تور د واقع داسې دی چې په 1959 کې یو رساله چې د هغه چاپ کېده چې هغې خصوصي نمبر چاپ کېدو هغې ته به جانزیبي نمبر وي چې د ریاست متعلق به پکې خبرې وي د والي سواد صفات به پکې نو په دغه رساله کې یو نظم چې دی هغه چاپ شو چې هغه د سواد د سنټرل جیل د قیدي تاثرات نو هغه نظم چې په هغه کې داسې تاثر ورکړی شو چې په سواد کې به قیدیانو باندې ظلم کېږي او چونکې د ریاست خو داسې نوم و چې دا یو فلاحي ریاست دی هغه خبره چې هغه دغه وایي چې د دغه رساله چې څنګه والي صاحب ولیده ورپسې راغی چې لکه دا څه دي نو ده ورته وی چې دا خو نظم دی وی تا دا لیدو نو چې تا چاپ کړی دی وی زه خو د پښتو استاد یم په دې کې د وزن بحر او د موضوع مسله نه وه نو وی په ما باندې هم ښه ولګېد نو ما چاپ کو وی ما ته وی چې ډسمس لکه نو والي صاحب خو باندې سپاټ خبره کوله وی چې هم ډسمس او هم یو روپۍ جرمانه ورکوي نو وی ما ته وی چې جرمانه خو نه درکوم او سواد چې دی هغه تا ته پاتې بیا د دې نه پس بیا د پېښور ته تللی اسلامیا کالج یونیورسټۍ کې پاتې شوی دی بیا پېښور یونیورسټۍ اردو ډپارټمنټ نو مطلب ریټایر شوي دي او په 1995 کې بیا د دوی د دې جهان نه رحلت کړی د پی ایچ ډی ستاسو پی ایچ ډي هم روانه ده جی او دا په کومه موضوع باندې پی ایچ ډي خو زما موضوعات خو مختلف دغه دي خو زما چې کم طرف ته خیال دی نو چونکې نن سبا دنیا چې ده هغه د یوې داسې ستونزې سره مخ ده چې هغې ته موږ ماحولیاتي ستونزې وایو لکه زموږ په موسمونو کې بدلون راځي زموږ ته سیلابونه یا داسې ډېر شي څیزونه راځي نو د ادبیات د لیکوالانو هم یوه ذمهواري ده چې دوی د ادب د لارې د ماحول د خوندیتوب دپاره هلې ځلې وکړي په دغه لړ کې د ایکو کرټیسزم دا نظریه مطلب مخې ته راغلی ده چې ماحولیاتي تنقید ورته وایي نو په هغې کې تقریبا په 95 خواوشا دا نظریه مخې ته راغله چې دوی داسې هغه ادب چې په هغې کې د ماحول اړوند موضوعات چې کوم دی هغه بحث شوي نو دغه سیز ته موږ ماحولیاتي تنقید وایو نو زما خو خیال دا دی چې زه وایم چې داسې د پښتو په ادب کې داسې یو طرف باندې کار وکړم لکه زه د سواد په ناول کې څه وګورم نو لکه د ماحولیاتي ادب دپاره په سواد کې ډېرې شعوري ګامونه چې کوم دی هغه پورته شوي دي لکه په 1995 کې پروفیسر محمد عمران صاحب چې دی د چاپېرچل په نوم باندې کتاب لیکلی چې هغه د ماحول د ساتنې لپاره کې پکې مختلف نظمونه بیا ای پی ایس یوه اداره تېره شوه انوایرمنټل پروټیکشن سوسایټي هغو هم خپل په مجله کې چې کوم دی داسې ډېر شی څیزونه چاپ کړل دي مضامین او خاکې او رپوتاجونه او چې هغه د ماحولیاتي دغه دي نو زمونږ دا خواهش دی چې مونږ د ادب د لارې د ماحول د بچ کولو دپاره هلې ځلې وکړو او زمونږ د ادب چې دی په دې کې لکه څنګه چې ترقي پسندي یوه موضوع راغلی وه پکار دا چې ماحولیات هم زمونږ د ادیبانو دا راشي او په خلکو کې شعور چې دی هغه خور شي نور تاسو داسې کوم ریسرچ کړی دی داسې د چا قلمي نسخې راته په لاس راغلي دي هغه مو په کتابي شکل کې چاپ کړي دي داسې تنقیدي صاحب چې دغه خو چونکې زما غیر سندي طور ما مختلف کارونه کړي دي او کو لګیا یو یوه نسخه چې کوم هغه د زمونږ د کلي یو تیر شاعرو چې هغه په 1959 کې هغه وفات شوی دی د هغه یو قلمي نسخه وه قصه د بلقیس او سلیمان او چونکې په پښتو کې که تاسو خیال وکړئ د یوسف خان شیربانو قصه شته دی لیلا مجنون شته دی دا مختلف شته دی یوس خان ډېر شی لیکلي خو د بلقیس او د سلیمان قصه چې وه دا نه وه دا دې سړي مطلب خواوشا په 1890 یا په دغه خواوشا کې به لیکلي
دا چې دا مطلب د مصنوعي او د بدلې په شکل کې ده صحیح او دا مطلب مونږ ما تدوین کړی دا بیا مې په 2021 کې چې دا هغه چاپ کړی ده. د دې ترڅنګ چې دی زمونږ یو سیاسي ملګری ملک ریاض خان هغه وفات شوی نو د هغه متعلق چې څومره خلکو یا څومره سیاسي او ادبي او علمي خلکو نو د هغو تاثرات چې هغه راغونډ کړو مونږ د ملي ملک په نوم باندې یو کتاب شو په هغې کې مې چاپ کړو. او د دې ترڅنګ زما خواهش دی چې لکه زه د خپلې علاقې د خپل کلي د ولس چې څومره شاعران چې د هغو کاغذ اړه دي او که ژوندي دي او که مړه دي چې د دې ټولو ادب چې دی مطلب هغه مونږ راغونډ کړو خوندي کړو ځکه چې دا د مستقبل د خلکو دپاره یوه هنداره شي. بیا پکار ډېره مننه کوم نجیب زیریا چې موږ له مو وخت راکړو زموږ سره کېناستو. ډېره مهرباني شکریه. د مشال ټي وي د خپرونې ژوند او هلې ځله کې نن زموږ سره نجیب زیری زموږ سره میلمه و او هغه مونږ ته د خپل ژوند او د خپلو خدماتو په اړه باندې ښکلې او قیمتي خبرې وکړې. تر د بلې خپرونې پورې خپل کوربه ساګر تنقیدي نه اجازت ورکوئ. ډېره مننه.